اقا چې دنیا کې په اول نمبر د فوټبال ورلد کپ کیږي کنه دنیا چې تاسو وګورئ دنیا مطالعه کوي نور شیان چې شروع کیږي دغه ابتدا په موسیقي باندې دغه پټنګ ټکور باندې خونن الحمدلله اقا وخراغه چې د دومره غټ ټورنمنت آغاز کیږي نو ابتدای د الله د کلام نه کیږي ابتدای د قران نه کیږي پاره کې د قران آیاتونه تلاوت کیږي یوازې دام نه او الته قانون داسې جوړ کړي ترتیب داسې جوړ کړي دي چې تمام دنیا نه به علما راځي دیندار خلق به راځي او پدې کې به دعوت د اسلام کوي پدې کې به پرچار د اسلام کوي پدې کې به اسلام خلقو تخای الله اکبر ماوي دا خلق نور د کفر نه تنگ دي د اق ظلم بربریت نه تنگ دي د اق وحشت نه تنگ دي ان شاء الله په خپل به د اسلام حقانیت ویني ان شاء الله په خپل به د اسلام سچای ویني ان شاء الله دنیا ته به اسلام رسیږم داسې او هغه داسې کار کړی دی چې په کم لارو باندې بوډونه لګیدلې دي په هغه به د لغړو خزو تصویران لګیدل په نورو ځایانو کې اوس په د قران آیاتونه لګیدلې دي اوس په احادیث لګیدلې دي هر سړی چې راځي د قران په آیات نظر لګیږي او د جمعهتونو نه موازنین بدل کړ او خوش आवाज موازنین راوصل نو خيسته خيسته اذانونه کیږي الته د اسلام دعوت کیږي الته د اسلام پرچار کیږي په هر جبه د اسلام دعوت ته هر چاته د اسلام دعوت ته هر چاته به اسلام ورسیږي اسلام الحمدلله دا په خپل ځان کې جاذبیت روحانیت لري دا خلک بخپل متاثر کیږي د امریکا مشهور فلم اکټر دی مشهور سړی دی هغه یو کسر ناس دی په خپل باندې معذور دی د قران حافظ دی هغه نه سوال کوي ورته وی د دنیا کې الله مختلف قومونه پیدا کړي الله مختلف خلق پیدا کړي مختلفي نظریه پیدا کړي دی په دې دنیا کې څنګه ژوندۍ تیری دی په دې دنیا کې ژوند څنګه تیری هغه ورته د قران یو آیات وی قران کریم کې الله رب العزت فرمای یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم و قران کریم منتوی قومونه صرف د پہچان د پاره دي تمام انسانیت الله د یو نر او یو خزینه پیدا کړی دي عزتمند الله په نسبانه عقل چغه تقوادار دي پرهیزګار دي نن تمام کفر نن تمام خلق د اسلام نه متاثر دي اقا چې د اغیارو د سیسوي الحمدلله نن د اسلام دعوت کیږي الحمدلله نن د قران دعوت کیږي نن قران او اسلام اوچته من پدې معنی فخر دی او من ته پدې معنی افتخار دی من پدې معنی خوشاله یو شکر خدای چې دا سه ورس په سترګو باندې وینو شکر الله چې دا سه حالات راغل چې په اقا زیانو کې چې التب فاحشي او موسیقي او دمتوب نن الته قران دی نن الته اسلامي دعوت دی نن الته اسلامي پرچار دی خو یریګم پدې خبره باندې دانه چې پدې کې د اغیارو د سیسی وی دانه چې پدې کې د اغیارو لاسوي دانه چې اسلام خور نشي او اسلام را ختم نکي دانه چې قران را ختم کی خو الله دې دا سې نه کوي الله دې دا د اسلام د پاره د قران د پاره یو لوی د ترقۍ ذریعہ او سبب جوړ کی چې د دې په وجه باندې الله تمام دنیا ته اسلام او قران ورسوي